کابل کې یو مولا زه بندي وم، نو هغه مولا راغی تقریر شروع کړو. هلته به ټي وی لګولې او په دې ټي وی کې اول به درته یو آیات او حدیث ویلي او بیا به ټي وی چالان کړو. نو کومه فدایي به شوې ووایي دا ګوره دې ځای کې دا زموږ وطن خرابوي او دا کوي او دا کوي، نو دا دعوت یې چلولو. نو زه بیمار وم، شاته ناست یم او نور ملګري مخکې ناست یم. نو د مولا لګیا دی د حدیث تلاوت کو لکل سهو سجدتین، داسې ویلي چې داسې ویلي ما لارې نه ورپسې غږ کړو. په ما خیال هم نه و چې دا خدای خبر زه سخت مریض وم. نو ما ورته ویلي چې مولوي صاحب غلط دی ویلي، حدیث دی غلط ویلي، لکل سهو سجدتین مه وایه، سجدتان وایه. دا مبتدا مؤخره ده، مرفوعه ده. وای نه همداسې ده، ما د هدایې نه لیکلي دي. ما هدایې کې به ان ورسره یا خو به ان ورسره ان لکل سهو سجدتین، او که ان نه بیا تا غلط ویلی دی خو ورخطا شو. نو بیا ما ته وایي ته لکه چې فارغ شوی ما یو وایي خو په دې هلته بیل بیل کمرو کې او اتاقونو کې بندیان وایي، بندیانو ته د قرآن تفسیر کوه، درس ورته کوه، دوی به مصروفي. نو ما قرآن په تفسیر کې خو د یهودو او د نصاراو بحث راځي، هغې سره به څه چل کوو. نو خو وایه که دی چې وایم بیا خو دوسیه راته زیاتېږي، بیا 15 کاله لس کېږي، 10 کاله شل کېږي. وایي ښځه دا پکې پرېږده که نه. نو ما وایي ته خو یې په ډالرو پرېږدې، په ما یې مفت پرېږدې.